شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو ته د انرژي څښاک یا ډرینک د ګټو او تاوانونو باندې تاسو سره وغږېږم چې دا څومره تاوانونه لري. انرژي څښاک چې دی په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادېږي او ځوانان ترې ډېره ګټه پورته کوي. ولې ترې ځوانان ډېره ګټه پورته کوي؟ ځکه چې دا سړی ویښ ساتي او انرژي انسان ته ډېره ورکوي. سړی قوي وي تر یو وخته پورې او ښه کار کولی شي. نو په دې اساس باندې ځوانان ترې ډېره ګټه پورته کوي. او ولې سړی قوي کوي، ولې سړی ویښ ساتي؟ ځکه چې په دې کې د کافین په نامه یو توکی دی او دا سړی ویښ ساتي. او همدارنګه انرژي ولې سړی ولې پور انرژي ښکاري؟ ځکه چې په دې کې دوه ډوله بوره ده، د فرکتوز او ګلوکوز په نوم. ګلوکوز چې دی وینې ته په سملاسي ډول داخلیږي او په سملاسي په انرژي بدلیږي او د انسان بدن ترې ګټه پورته کوي. او فرکتوز په قلاره بدلیږي، یعنې د یو څه وخته پورې سړی موړ او قوي ساتي. دا سړی دوامداره څکي او ډېر څکي، ځوانان ترې ډېره ګټه پورته کوي. دا چې دی د کافین خپله د زړه ضربان زیاتوي، د وینې فشار لوړوي او پایله یې چې دی د زړه ناروغۍ دي. د زړه حرکات چې دی غیر منظم کوي او د هغې په پایله کې سړی په ګوزن یا فالج باندې اخته کېږي. خپله کافین چې کوم دي دا بېخوبي رامنځته کوي. دوامدار د انرژي څښاک څښل چې دی عصبي رواني ناروغۍ رامنځته کوي او همدارنګه په ژور خفګان باندې اخته کېږي. په دې کې موږ وویل دوه ډوله بوره ده، فرکتوز او ګلوکوز په نوم. د دې انرژۍ ډېر زیات د دې نه ګټه پورته کول دا د انسان د بدن وزن زیاتوي او د وزن زیاتوالی د ډېرو ناروغیو دپاره زمینه برابروي. همدارنګه غاښونه خرابوي، د شکر د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. یعنې که چېرته سړی دغه انرژي څښاک ډېر څکي د شکر په ناروغۍ باندې اخته کېدی شي. او د شکر ناروغي چې کومه ده هغه د ډېرو ناروغیو دپاره زمینه برابروي. هغه میندې خویندې عمل په وخت کې باید د انرژي د څښاک څخه ګټه پورته نه کړي، ځکه یو خوا خپله مور ته او بل چې دی هغه کوچني ته هم چې دی زیان رسوي. دا 13 کلنۍ چې کم عمر لري هغې ته د 9 کلو سپارښتنه شوې ده. بدیل یې اوبه دي او همدارنګه شین چای ډېر ښه بدیل دی. د دې په ځای چې د انرژي څښاک څخه ګټه پورته کوئ نو ډېر شین چای وڅښئ، ځکه چې په دې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه او همدارنګه داسې توکي شتون لري چې د سرطان ضد خواص لري او همدارنګه د په بدن کې چې کوم زهري توکي ازادېږي د هغې د خنثی کېدو سبب کېږي. نو ښه خبره دا ده چې د شین چای څخه ډېره ګټه پورته کړئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا.